لکه څنګه چې د محرم په میاشت کې نور عبادات ډیر فضیلت لري، ثواب لري، لکه ذکر، اذکار، تلاوت، درود شریف، صدقات، استغفار. دا شان د روژې نیولو هم ډیر فضیلت نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. او هغه فضیلت په محرم کې خاص نه دی تر یو تاریخه پورې، تر یو ورځې پورې. عام طور باندې نبی صلی الله علیه وسلم د محرم د ټولې میاشتې فضیلت بیان کړی دی، ځکه دا میاشت حرمت والا ده. د محرم میاشت هم د عظمت والا میاشت ده. په صحیح مسلم شریف کې حدیث راځي، ابي هريره رضی الله تعالی عنه وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل افضل الصيام بعد رمضان، بهترین روژه، افضل روژه تر رمضان المبارک وروسته. د رمضان المبارک تر روژو وروسته چې کمې روژې ډیر فضیلت لري، شهر الله المحرم، هغه دا د شهر الله المحرم د محرم د میاشتې روژې دي. یعنی د رمضان المبارک چې کم فضیلت او ثوابونه دي، د هغه څخه لاندې چې بیا په روژو کې څومره فضیلت او ثواب دي، هغه د محرم په روژو کې دي. د محرم په میاشت کې کم چې راتلونکې میاشت په دې کې څوک روژې ونیسي. وافضل الصلاة بعد الفریضه صلاة الليل، او د فرض لمانځه وروسته چې کم لمونځ ډیر ثواب لري، ډیر فضیلت لري، هغه صلاة الليل دی، د تهجد لمونځ دی. په لمونځونو کې په تمام نوافلو کې د فرض لمانځه وروسته چې کم نفل ثواب لري زیات، هغه د تهجد لمونځ دی. او په روژو کې د رمضان مبارک چې هغه فرض دی، د هغه سره لاندې درجه په ثواب کې هغه د محرم د روژو ده. نو مسلمانان د دې څخه باید غافله نسي، د محرم په دې میاشت کې روژې ونیسي. دا لازمه نه ده چې د سر تاریخ څخه به تر پایه پورې ته دا روژې مکملې نیسې، چې څومره ستا په وس کې هغومره روژې ونیسه. او دا هم لازمه نه ده چې د فلاني تاریخ روژه به نیسې، د فلاني د به نه نیسې. ها، کم چې د عاشورا ورځ موږ ورته وایو، یا مثال 10 د محرم ده، هغې چې کم فضیلت دی، نو هغه به هم بیا په وروستۍ کې تاسو ته بیان کو. خو د هغې سره بیا دا لازمي ده چې د هغې د روژو خو ډېر ثواب شته. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي صيام یوم عاشوراء احتسب على الله ان یکفر السنة التي قبله. د عاشورا د ورځې، یعنې د محرم د 10 د ورځې روژه نیول، زه وی رب العزال ته دا امید لرم چې په دې به الله رب العزال د دې بنده د مخکینی کال ګناهونه ورمعاف کړي، صغیره ګناهونه به ورته وبخښي. نو د هغې سره بیا فقها وایي چې یا به د 9 روژه هم ورسره نیسي، ځکه بیا د یهودو سره مشابهت رانیسي. او که د 10 روژه یې ونیول، د 9 د یې نه ورسره نیولې، بیا د 11 د هم ورسره ونیسي. فقهاو هم په دې باندې تصریح کړې ده. نو دغه محرم د روژو هم زیات اهتمام پکار دی. او که بیا چاته د محرم میاشت معلومیږي نه، نو یو د بل څخه دې معلومات وکړي، د محرم میاشت دې ځان ته معلومه کړي.